سلام، وخت مو بخیر. له مالان میډیا څخه ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد اسحاق رحماني یم. د بادغیس ولایت د کورش فدراسیون استازولۍ د سپورټ امریت په همکارۍ د شپږ تنو پهلوانانو ترمنځ د رستمي غیږنیونې سیالۍ ترسره کړې. په دې سیالیو کې د ځوانانو او لویانو په عمري ډلبندیو کې له 80 تر 100 کیلو وزنونو لرونکو ورزشکارانو برخه اخیستې وه. د سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅولو په دغه ولایت کې د سیمه ییزو لوبو پراختیا ده. په پای کې ګټونکي لوبغاړي د مسؤلینو له لوري وستایل شول. په جوزجان کې د شطرنج فدراسیون او سپورټ امریت په همکارۍ د 50 تنو لوبغاړو ترمنځ د شطرنج منتخب سیالۍ چې یوه اونۍ وړاندې د سپورټ امریت د غونډو په تالار کې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په عمري ډلبندیو کې ملي سیالیو ته د چمتووالي او ګډون په موخه ترسره شوې. د سیالیو په پایله کې د جوزجان ولایت د شطرنج منتخبې لوبډلې ته 12 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د پکتیا ولایت بدني روزنې او ورزش ریاست او د والیبال فدراسیون په ګډه همغږۍ د امن په نوم د مدخیلو ځوانانو له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د پیل لوبه د شهرینو ځوانانو او میرزکي ځوانانو لوبډلو ترمنځ وشوه چې د 3 پر 2 میدانونو په توپیر د میرزکي ځوانانو لوبډلې وګټله. یا د سیالۍ چې له نشهیي توکو سره د مبارزې او ورزش ته د ځوانانو هڅولو په موخه پیل شوې وي 12 ورځې به دوام وکړي. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او فوټبال فدراسیون له لوري د یاد ریاست په سپینزر ورزشي لوبغالي کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ چې موخه د ورزش په برخه کې د ځوانانو روزنه او وده ده په 4 ګروپونو کې ترسره کیږي او یو میاشت به دوام ولري. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه د یاران او بوستان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې په پایله کې دواړو لوبډلو یو ګول ووهه او سیالي په مساوي شکل پای ته ورسېده. د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري د محلي او دودیزو لوبو د بیا راژوندي کولو په موخه د خوسي او رسۍ کشونې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په ترڅ کې لومړی د خوسي لوبه ترسره شوه چې په پایله کې شیرالله لوبډلې خپلې سیالې بشیرخان لوبډلې ته په 2 میدانونو ماتې ورکړه. همداراز ورپسې د رسۍ کشونې سیالۍ ترسره شوې چې په پایله کې بشیر اتل لوبډلې خپلې سیالې محمود لوبډلې ته په 2 میدانونو ماتې ورکړه. سیالي یې وګټله. په غزنی ولایت کې د قرهباغ، ناور او جغتو ولسوالیو او مرکز غزنی د 22 تنو از غلمونکو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د غزنی ولایت د مرکز د حکیم سنایي خارګوټي په لوبغالي کې ترسره شوې او یوه ورځ یې دوام وکړ. د سیالیو په پایله کې د مرکز لوبډلې لومړی، د قرهباغ ولسوالۍ لوبډلې دویم او د جغتو ولسوالۍ لوبډلې دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې 4م مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د انټرکانټیننټال فوټسال کلب په سیالیو کې د چک جمهوریت ته د 4 پر 4 په توپیر ماتې ورکولو سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د اتلولۍ له امله د AFC او فیفا پام ځان ته اړولی دی. د هیواد د فوټسال ملي لوبغاړي د نړۍ له 60 مقام څخه 62 مقام ته او د اسیا په درجه بندۍ کې له 14 مقام څخه 12 مقام ته ورسېدل. د سعودي عربستان او په اسیا کې د نورو پیاوړو فوټسال ټیمونو څخه لوړ دی.
د فارس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ESPN شبکې د انټر میامي کلب کې د پراختیا ودې راپور ورکړ چې د ارجنټاین سوپرسټار لیونل میسي په دې نوي جوړ شوي کلب کې شامل شو. د احصایو له مخې کله چې میسي خپله لومړۍ لوبه د انټر میامي لپاره ترسره کړه، د انټر میامي لوبو لپاره د ټیکټونو بیه 215% زیاتوالی تجربه کړ. د میسي د لیګ د اعلان وروسته د میسي کمیسونه د پخوا په پرتله 50 ځله ډیر پلورل شوي. د میسي شهرت په نړۍ کې د انټر میامي کلب یو له مشهورو کلبونو څخه جوړ کړ. انټر میامي ته د میسي له لیږدولو راهیسې نورو MLS کلبونو ډیر نه دي پلورلي او انټر میامي تر دې دمه تر ټولو ډیر پلورل شوي جرسي او ټیکټونه لري. په انټر میامي کې د میسي شتون اغیز د MLS لیګ سره ډیره مرسته وکړه او په دې حالت کې د میسي د راتګ د مخه په پرتله د امریکایي فوټبال لیدونکي 10 ځله ډیر شوي دي.